الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پدی مبارک درسونو کې او پدی مبارک سلسله کې منګه په آخرني درس کې د سورة العصر ترجمه او تفسیر ختم کړو، او نن به ان شاء الله د سورة التکاثر نشروع کوو. سورة التکاثر، سورة التکاثر د دې درې نومونه دي. مشهور نوم د دې التکاثر دی، او دا لفظ پکې راغلی دی الهاکم التکاثر، او د دې یو نوم دی الهاکم التکاثر، سورة الهاکم التکاثر. او دریم نوم د دې دی سورة المقبره، ځکه چې دې کې د مقبرو تذکره راغلی دی. دا سورت مکی سورت دی، د هجرت نه مخکې نازل شوی دی په مکی دور کې، او په دې سورت کې 8 آیتونه دي. قرآن کریم کې په مصحف کې د دې ترتیب چې دی نو 102 نمبر سورت دی، 102 نمبر سورت دی، ده 102 نمبر، او د نازلېدو په اعتبار سره دا 14 نمبر سورت دی، نازلېدو په اعتبار سره دا 16 نمبر سورت دی. په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی هغه خلکو ته آخرت رایت کړی دی کم خلک چې د دنیا په جمع کولو کې مصروفه شوي دي او حرص ته ډېروالی راغستی دی. نو په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د هغه خلکو د نصیحت دپاره او چې هغوی را بیدار شي د خپل غفلت نه، د دې دپاره الله هغوی ته مرګ رایت کړی دی، آخرت ورته رایت کړی دی، او حساب کتاب ورته رایت کړی دی. معنی دا ده چې الله سبحانه وتعالی دې صورت کې دا وایي چې تاسو خو د دنیا د محبت او د دنیا د مزو چرچو مصروفه کړي یئ، د آخرت نه ستاسو توجه اړولې ده. خو یاد ساتئ دا خبره چې یو لویه ورځ را روانه ده، حساب کتاب به تاسو سره کېږي. نو د دې صورت غټ مقصد دا دی چې کم خلک د دنیا په محبت کې ډیر مصروفه شوي دي او آخرت تیر شوی دی، نو په دې صورت کې ورته الله آخرت رایادوي، حساب کتاب ورته رایادوي. الله رب العزت په دې صورت کې وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر غافل کړئ تاسو هرس د ډېروالي. الهاکم معنی ده چې غافل کړئ تاسو، التکاثر هرس د ډېروالي، او هرس ته ډېروالی هغې کې هر څه دننه رالو. ډېروالی د مال، یو سړی هرس کوي چې زما مال ډېر شوی، یو سړی هرس کوي چې زما بچي ډېر شوی، یو سړی هرس کوي چې زما شهرت ډېر شوی، یو سړی هرس کوي چې زما جیداد ډېر شوی، یو سړی هرس کوي او هرس کوي، او دې کې دنه ډېرې خبرې راغلي. الله وی دی هرس
دی هرس تاسو غافله کړئ. غافله کړئ د څه نه؟ هرس ته ډېروالي غافله کړئ تاسو د آخرت نه، غافله کړئ د قبر نه، غافله کړئ د مرګ نه، غافله کړئ الله ته د ودرېدو نه، غافله کړئ د دین نه، غافله کړئ د قرآن نه، غافله کړئ د حدیث نه. د هر څه نه هرس ته ډېروالي تاسو غافله کړئ. او دنیا وایي دغې ته سورة الحدید کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې ژوند د دنیا داسې لوبې دي او یو ډول دی وتفاخر، په یو بل باندې فخر کول دی. د دنیا دا ژوند د څه دی؟ دقه دی چې یو بل باندې فخر کول دی. وتکاثر او هرس ته ډېروالی دی په بچو کې، په مال کې، دقې ته دنیا وایي. نو دې دا خلک غافله کړي د آخرت نه. او د انسان هرس دا خو څه ناشنا هرس دی. ځکه ګوره الله څه وایي مخکې حتی زرتم المقابر، تر دې چې تاسو زیارت وکړو د قبرونو، تر دې چې قبرونو ته پکې لاړئ خو ستاسو هغه هرس ختم نه شو. نو یو معنی دا ده چې قبرونو ته لاړئ هرس هم ختم نه شو. معنی دا چې لاړئ مړي م ښخ کړو، قبرونه م ولیدو او دا م ولیده چې په خلکو باندې مرګ راځي او دا خلک روان دي او مشران لاړو او کشران هم روان دي، ملګري هم روان دي، پردي هم روان دي، خپل هم روان دي. الله وایي بیا هم تاسو دغه هرس ته ډېروالي نه چې دی نو شاته نه شوئ. بله معنی پکې دا پرته ده چې حتی زرتم المقابر، په خپله مړه شوئ. هغه هرس هم دا هغه مرګه پورې و، مرګه پورې ستاسو هغه هرس هغه ختم نه شو. د مرګه پورې ستاسو هرس ختم نه شو. مقبرې ته پکې لاړئ، قبرونو ته پکې لاړئ، خو هرس ته ډېروالی هم هغه شان دی ستاسو. حدیث کې داسې راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه چې په هغې کې دا دي چې لو کان لابن آدم واد من ذهب، که آدم دی بچي له دی د سرو زرو یو کنده ډکه ورکړه که نه، او یو علاقه دې وله ورکړه د سرو زرو، او یو روایت کې راځي که دوه کندې دې وله ورکړي، دوه علاقې دې وله ورکړي، لابتغى ثالثه، نو دی به څه کوي؟ دی به درېیمه غواړي. خو هرس ته د انسان دا نه ډکي، دا نه پوره کي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې وایي او وایي د آدم د بچي خېټه، د آدم د بچي سترګه، د آدم د بچي خوله دا صرف په خاوره باندې بندېږي، او دا صرف په خاوره باندې پټېږي، او دا صرف په خاوره باندې مړېږي. نور د آدم دا بچی مړېږي نه، د ده هرس در دغه وخته پورې. نو چې کله قبر کې کېږي او د هر طرف نه پې خاوره راشي، بره خاوره او لاندې خاوره او ښی طرف ته خاوره او ګس ته خاوره او مخې ته خاوره او شا ته خاوره، هله بیا دی غلی شي او د دغه هرس ختم شي. نور هرس د ډېروالي د ختمېدو نوم نه هلي. زموږ دې حالاتو ته وګوره که نه، سحر شي او ماښام شي یو منډه ده په دنیا پسې، ټوله مقابله د دقې دی چې د چا سره به مال ډېري، د چا سره به بچي ډېري، د چا به شهرت ډېري، د چا به دبدبه ډېري، د چا به جیداد ډېري، ټول هرس ته ډېروالي دي. یو حدیث کې داسې راځي، ډېر ناشنا روایت، ډېر ناشنا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د آیت ولوستو الهاکم التکاثر، دا آیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولوستو پخپله چې غافله کړئ تاسو هرس ته ډېروالي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې پسې خپله خبره وکړه، وی یقول ابن آدم، د آدم دا بچی دا خبره کوي چې مالی مالی، زما مال او زما مال. په مخه د په خوله دغه خبرې، زما مال کته او زما مال بره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د آدم بچی وی چې زما مال او زما مال. په بل روایت کې راځي وانما له من ماله ثلاث، د ده په دې مال کې درې قسمه مال د دی بس.
دا خبره یاده کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت زمونږ سره چې څه دي په دې کې 3 قسمه مالونه د زمونږ دي په صحیح معنو سره زمونږ دي یو هغه ما اکل فافنا چې څه وخوړو او خورې کو یا څه وخوړو او هغه بیا د بدن نه ووتو یا څه وخوړو هغه هضم شو بس دغه چې دی دا د صحیح مالو ځکه چې ویې خوړو که نه دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او لبس فابله کم جامې او کم لباس چې دا اچولی دی دی واچو او زوړې کو نو دا یقیني د مالو وجه دا چې استعمال یې کو که نه نو کم مال چې دی استعمال کو فایدې ترې واخسته دا یقیني د مالو نو 2 قسمه شو دریم او تصدق فامضى یې د الله په لار کې پیسې ولګولې او ویې لېږلې مخې ته اخرت ته دا یقیني د مالو دا 3 قسمه مالونه دا یقیني زمونږ دي څه چې مونږ وخوړو دا زمونږ مال دی څه چې مونږ اچولی دا زمونږ مال دی او څه چې مونږ د الله په لاره کې ولګول دا زمونږ مال دی خیر دین علاوه څه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس او د دې 3 قسمونه علاوه د دې 3 اقسامونه علاوه چې څومره مال دی دا ټول د خلکو ته پرېږدي او دی به تېزي خلکو ته پاتې دي وارثانو ته پاتې دي خو هیرس د انسان وګوره داسې چې سهار او ماښام مالي 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 دا هیرس ختمیږي نه ګورې دا هیرس ښه ځوانېږي ورځ تر ورځه ځکه حدیث کې راځي په صحیحینو کې دا حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ویحرم ابن آدم ویبقى منه 2 د آدم بچی بوډا کېږي ژوند چې څومره ورځې تېرېږي د ده هغه هډوکي کمزوري کېږي بدن یې کمزوری کېږي ویښته یې سپینېږي قبر ته نږدې کېږي خو 2 خبرې پکې ځوانېږي عمر یې ډېرېږي بوډا کېږي په هر څه کې کمزوری کېږي خو په 2 خبرو کې ځوانېږي الحرص والامل امیدونه یې ډېرېږي او دویم هرس یې زیاتېږي یو حدیث کې دا راځي چې د ژوند سره محبت ډېرېږي یو حدیث کې راځي د مال سره محبت ډېرېږي نو دا هرس ته ډېروالی کوم چې الله ذکر کړی دی د صورت کې او د دې د لاسه موږ غافله شوي دا هرس د انسان چې څومره عمر زیاتېږي نو دا هرس کمیږي نه هرس ډېرېږي ځکه چې هلته مسلې د ده په ژوند کې ډېرېږي او چې مسلې ورته ډېرېږي د ده ورسره هرس ډېرېږي د ده ورسره امیدونه ډېرېږي نو ځکه کوشش دا کوئ ټولو ته دا نصیحت دی چې دا هرس ته ډېروالي تاسو چې ته غافله نه کړي د آخرت نه بل دومره ډېر هرس مه کوئ دومره دنیا طلب کوئ او دومره دنیا غواړئ چې ته پې یو ښایسته ژوند تېر کړي د الله د دین خدمت پکې وکړي د الله دپاره یې ولګې د بچو دپاره خرچه وکړي مور پلار باندې خرچه وکړي چا ته پکې محتاج نه شي دومره دنیا کافي ده خو د هغې نه زیات هرس کول چې تا غافله کړي د آخرت نه د ته بې ځان په نقصان کې اچي دا شان اوږده اوږده امیدونه مه ساتئ امیدونه لنډ ساتئ ځکه چې د ژوند هېڅ پته نه لګي نن یا سبا موږ به تېزو تاسو به تېزئ هغه به تېزي دو به تېزي ټول به تېزي نو ځکه د خپل امیدونه دا لنډ ساتئ حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د ملګرو سره ناست او داسې کرښه وویسته چې 4 ګوټې کرښه وویسته یعنې یو 4 ګوټې ډبې یې جوړ کړو 4 ګوټې 4 کرښې یې وویستې هر غاړې ته 4 ونغاڼو ته یو کرښه داسې وویسته او بیا یې په منځ کې یو کرښه وویسته هغه کرښه یې د دې 4 ګوټې کرښې نه بهر ته وویسته د هغه 4 ګوټې ډبي نه د هغه 4 ګوټې شکل نه دا کرښه بهر ته وویسته په منځ کې او بیا یې دا کومه کرښه چې د منځ کې ده نو د دې د غاړې ته یې داسې وړې وړې کرښې وویستې دې طرف ته او دې طرف ته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په دې منځ کې دا انسان دی په دې منځ کې چې دی دا انسان دی دا ګیر چاپېره چې دا 4 کرښې دي دا د دې انسان د مرګ نیټه ده د دې نه ته اخوا نشي اوړېدی
چې دې ته ورسېدي دغه کرښې ته بس دنیا نه به ځي. دا منځ کې چې دا کومه کرښه ده چې د دې ډبي نه بهر ته وتې ده دا د انسان امیدونه دي. امیدونه دومره زیات دي چې د ژوند نه مخ واوړېدلي دي، نه ختمېدونکي امیدونه. او دا وړې وړې کرښې چې کومې دي ښی طرف ته او ګس طرف ته، نو دا هغه مصیبتونه دي، هغه حادثات دي چې په انسان باندې راځي. د یوې خبرې نه چې فارغه شي بله راشي، چې هغه بلې نه فارغه شي بله راشي، چې هغې نه فارغه شي بله راشي. او دغه د ژوند نوم دی. کله به یو مسله او کله به بله مسله. نو د خپل هرس دا کم کوي او دغه شان امیدونه په دنیا کې د دنیوي امیدونه د لنډ ساتئ. اوږده اوږده امیدونه یو سړی دومره اوږده اوږده امیدونه ساتي چې د نوسو کړوسو غم یې راغستی چې هغوی به څه کوي او هغوی به څه خوري او د هغوی سره به کم مایل او د هغوی نه. دومره امیدونو ته ضرورت څه دی؟ او ژوند دغه بې اعتباره ژوند دی چې په هغې باندې څوک یقین هم نشي کولی. یو سړی به ژوندی یو څو منټه بعد به خبر شوي دی به مړي. نو ځکه دې صورت کې زموږ دپاره لوی درس دی. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. خادر کم شي دا هرس چې د انسان ډېر کوي دا اوسره د قبر ته هم نه ځي. دا عجیبه خبره ده. ځکه صحیح بخاري کې دا حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم و یتبع المیت ثلاثه. د مړي سره درې شینه ځي، درې شینه د مړي سره ځي. فیرجع اثنان ویبقى معه واحد. دوتې واپس شي او یو ورسره پاتې شي. یتبعه اهله وماله وعمله. روان ورسره مالي د ده مال د ده سره قبره پورې ځي. هغه دبدبه، هغه ګاډي، نوکران، دا ټول مال دی که. اهله د ده خپلوان، بچي، پلار، رونه، ملګري، دا ټول سره قبره پورې ځي. وعمله او عمل ورسره هم ځي. نو دا دوتې راواپس شي او عمل ورسره پاتې شي. چې راواپس شي هغه دغه اهلو اصدقا دي، ملګري او خپلوان، دا ټول ترې راواپس شي او مال ترې هم راواپس شي او دی پاتې شي او عمل ورسره پاتې شي. عجیبه خبره دا ده زموږ د ټولو چې هغه کم شی چې موږ سره قبر کې پاتې کېږي موږ د هغې غم نه کوو، او کم چې واپس راځي صرف د قبره پورې ځي نو د هغې پورې دومره نښتي یو لکه ته به وایې چې موږ پیدا شوي د دقې دپاره یو. او د آدم دا بچی ډېر عجیبه دی. په دې دنیا کې داسې نښتی داسې ته به وایې چې دی پیدا دی دنیا دپاره دی، او چې مړ شي د دنیا نه داسې ورک شي ته به وایې چې دی د سره دې دنیا ته راغلی نه و. نو هرس خپل کم کوي، هرس کم کوي، امیدونه خپل لنډ کوي. مرګ نن یا سبا را روان دی. د آخرت سوچ کوئ، الله سره د ملاقات دپاره تیاری وکئ، د آخرت دپاره څه نیکیانې جمع کوئ، د نیکیانو د تلو ډکولو دپاره څه اعمال وکئ. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کلا هیچ چیرې داسې نه ده پکار. کلا معنی ده هیچ چیرې داسې نه ده پکار، یعنی هیچ چیرې دومره هرس نه دی پکار. سوف تعلمون. زر ده چې پوهه به شئ تاسو، زر ده چې پوهه به شئ تاسو. کله به پوه شئ چې کله باندې مرګ راشي، بیا پوه شئ چې یاره زموږ دا هرس دا خو الټی موږ په نقصان کې اچولی وو. ډېر زر به الله وایي پوه شئ. ګوره زر یې ویلی دا نه وایي چې وخت به پکې لګي، لکه چې هر راتلونکی شی را روان دی او زر را روان دی. نو دا مرګ موږ ته ډېر نږدې دی او ډېر زر را روان دی. وجه دا دی چې پته یې نه لګي، وخت یې نه دی معلوم. نو ځکه الله وایي ډېر زر به تاسو ته پته ولګي چې دا موږ خو د غفلت په خوب کې وده وو، دا موږ خو له الله نه غافله شوي. ثم كلا سوف تعلمون. بیا هیچ چیرې داسې نه ده پکار زر ده چې پوهه به شئ تاسو. دوه پیرې دا خبره وکړه، پوهه به شئ الله وایي تاسو.
خو د الله د طرف نه دا خبره وایي ډېر د یېرې خبره وي پوه به شي ګورې کله چې مشر استاذ سړي ته داسې ووایي وي پوه به شي پته به دې ولګي دا ډېره د سوچ خبره ده ګورې معمولي خبره نه نو چې الله سړي ته وایي چې پوه به شي پته به دې ولګي او به 2 پیرې ووایي نو 2 پیرې ولې ووایي یو جواب دا دی چې 2 پیرې دې دپاره ووایي چې دا خبره ګوره غټه خبره ده معمولي مه ګڼه او بعض علما دا وایي 2 پیرې دې دپاره ووایي چې یو پیرې کافرانو ته ووایي چې دومره هرس نه دی پکار تاسو به پوه شئ او ای مؤمنانو تاسو له هم هرس نه دی پکار تاسو به هم پوه شئ نو یو پیر د کافرانو سره شو د کافرانو دپاره شو او یو پیر د مؤمنانو دپاره شو بعض علماو دا خبره کړې ده کله هیچرې دسې نه ده پکار لو تعلمون علم اليقين کچرته تاسو پوی دی په پوهه د یقین کچرته تاسو سره یقیني پوهه وی پوهه هم په 2 قسمه یې ګورئ یو خو عام پوهه ده کنه او بله څه ده یقیني پوهه ده چې د سړي پې 100% یقیني دا کومه پوهه چې د سره ده دا کومه خبره چې دا اورېدلې ده یا ده لیدلې ده د سره پې دلایل دي دی پې پوهه دی دی په خپله ګواه دی الله وی که تاسو سره یقیني علم او پوهه وی که نه د آخرت په باره کې د قبر په باره کې د مرګ په باره کې د دې دنیا حقیقت هم پېژندې په صحیح معنو سره نو تاسو به هېڅ چېرته داسې هرس نه وی کړی مشکل دا دی تاسو پوهه نه یې په هغې باندې کلا لو تعلمون علم اليقین که تاسو سره صحیح علم وی لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة دا ما نشو كتاسو سر صحیح علم ہوئے کنا یقینی علم نو هرست ډیروالی به تاسو د آخرت نه نوی غافله کړی لترون الجحیم خامخا اینی بتاسو جهنم ثم لترونها عين اليقين بیا بخامخا اینی اغیل را پسترگو د یقین جهنم بتاسو پسترگو د یقین یعنی پخپلو سترگو به ویني اوس ګوره مخکې نه تېر شوی ایتونو کې الله څه ووي وایي زر به تاسو ته پته ولګي وعید وکړي پته به ولګي که د څه به پته ولګي الله وایي جهنم به وینئ که نه بیا به درته پته ولګي چې کله م جهنم په خپلو سترګو ولیدو او جهنم د قیامت په ورځ راوړی شي او هغه غړمباری کوي سم او یو بل خوري او یو بل سیزي دا جهنم بیا به تاسو ته پته ولګي چې دا خو موږ ټول ژوند په غفلت کې تېر کړو دا خو موږ غافله وو د دې نه چې په آخرت کې عذابونه دي په آخرت کې سختې پرتې آخرت کې الله ته مخامخ کېدلي د هر څه نه موږ غافله نو الله وایي دا به درته بیا په هغه ټیم کې پته ولګي بیا به خامخا وینئ تاسو جهنم په سترګو د یقین په خپله به یې وینئ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا به خامخا تپوس کړی کېږي تاسو نه په هغه ورځ په باره د نعمتونو کې په باره د نعمتونو کې به تاسو نه تپوس کېږي د قیامت په ورځ نو یو خو دلته دا فایده راووته چې ای انسانه هرس ته ډېروالي مه کوه غافله به شي د هغه ورځې نه په کومه ورځ چې به سوال او جواب وي په کومه ورځ چې به تپوس کېږي ثم لتسألن بیا به تپوس کړی کېږي تاسو نه سؤال به کېږي سؤال الله به سوالونه کوي الله به تپوس کوي تېر شوي درس کې موږ دا خبره ذکر کړې سورة العصر تفسیر چې موږ کوو چې تپوس به د عمر کی د مال به کی د ځوانۍ به کی د علم به کی نو دلته الله وایي چې د نعمتونو به هم زه تپوس کوم دا ګورئ هم د سوچ خبره ده دا نه ده چې بس یو شی دی موږ وخوړو موږ استعمال کوو خبره ختمه د دې په باره کې به تپوس کي نو مطلب دی چې د نعمتونو شکر ادا کوئ
اے انسانا وی د دې نعمت به تپوس کېږي نو د دې نعمت شکر ادا کوه، د دې نعمت شکر ادا کوه. حدیث کې دا راځي سبحان الله وی الله به د قیامت په ورځ دا خبره کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله به د قیامت په ورځ دا خبره کوي. دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. یبن آدم، اے د آدم بچیه، الله به ورته وی، د حدیث ته غوږ کېږدې ګوره، حملتک علی الخیل والابل، ته ما په اوښ باندې په اس باندې سور کړی وي، یعنی سورلي مې دله در کړې وه. وزوجتک النساء، او ښځه مې دله در کړې وه، او قسمه قسم نعمتونه مې دله در کړي وو. فأین شکر ذلک، دغه هر څه شکر تا کوم ځای کې ادا کړی؟ دې به تپوس کېږي. اے د آدم بچیه، الله به وایي تا خو ما ډېر څه در کړي وو، ډېر څه مې دله در کړي وو، تا چې ته یو ورځ شکر ادا کړی، تا چې ته یو ورځ ویلې چې الله ستا شکر دی، دا تپوس وګوره قیامت په ورځ کېږي. او شکر ادا کولو درې طریقې دي. شکر به ادا کې په ژبه، شکر به ادا کې په زړه، شکر به ادا کې په اندامونو. دا درې خبرې پکې لازم دي په شکر ادا کولو کې. یو سړی به وایي څنګه؟ په ژبه باندې شکر ادا کول دا دي چې ته اقرار وکړې چې دا نعمت ماله چا را کړی؟ الله را کړی، او نسبت یې الله ته وکړي. په زړه کې چې ته د عقیده ولري چې او دا څه چې دا چا طرف نه وي، د الله طرف نه وي. ښه په اندامونو باندې شکر ادا کول څنګه دي؟ چې ته دا نعمت استعمال کړي د الله په عبادت کې، دا په اندامونو باندې شکر ادا کول دي. لکه تا له اوس الله د لاسونه در کړي، نو ته په خوله باندې وایې چې الله ستا شکر دی چې لاس دې را کړی. په زړه کې دا مني چې دا لاس ماله چا را کړی؟ الله را کړی. بیا دریم دا لاس به اوس استعمالې د الله په بندګۍ کې، په هغه څه کې استعمال نه کړي په کوم څه کې چې د الله نافرماني ده، پای کې به نه استعمالې. او هسې دا څومره یعنې بې وفایي ده، څومره بې وفایي ده چې یو نعمت الله موږ له راکړي، راکړی الله دی، او د هغه الله په دشمنۍ کې استعمال کړو. څومره بې وفایي ده. لکه زه اوس یو ملګری راپاسې زه له دا قلم ورکړم چې دا قلم واله، دا پین واله دا ستا شو، زما د طرف نه دا تا ته هدیه شو. سهار له دې په دغه قلم باندې د په پاڼه کې په ما پسې کنځلې اوبه دې لیکلي، اوبه دیوالې لګولي، نو څومره به خفه کېږم زه چې وګوره څومره زیاتې دې وکړو، څومره زیاتې دې ما سره وکړو. ما دله قلم درکړو، ما د سره ښه وکړو، ما د سره ښېګړه وکړه، تا په هغه قلم باندې په ما پسې کنځلې ولیکلې، تا په هغه قلم باندې په ما پسې بدې ردې وویې. نو چې الله تا ته دا ووایي په آخرت کې چې ای انسانه څومره زیاتې دې وکړو، دا بدن دله ما در کړو، تا هغه بدن استعمال کو په ګناهونو کې، دا مال دله ما در کړو، هغه مال تا زما په دشمنۍ کې ولګاو، بچی دله ما در کړو، هغه دې زما په دین کې استعمال نه کړو. نو څه جواب به ورکړې ته الله؟ ځکه یو عالم پسې یو کس راغی وایي چې ما له اجازت راکړه ګناه کومه، ما له اجازت راکړه د څه؟ د ګناه. هغه یې وکړه ګناه، خو یو څو خبرې یادې کړه، یو څو شرطونه، بیا ګناه وکړه. هغه وایي څه؟ یو به د ګناه په داسې ځمکه باندې وکړي چې هغه ځمکه د الله نه وي، ځکه چې د الله نافرماني کې د الله سره دشمني ده. نو چې نافرماني کوې نو بیا د هغه د ځمکې نه خو وځه که نه، د هغه د ځمکې نه وځه، په بله ځمکه یې کړه. دویم به پکې دې ته وګورې، دویم ګناه چې کوې نو په دې ګناه کې به هغه څه نه استعمالوي څه چې د الله در کړي دي. لکه چې د الله نافرماني کوې نو څنګه پکې بیا هغه څه استعمالوي چې الله در کړي دي. دریم په هغه ځای کې به ګناه وکړې چې کوم ځای کې الله ته نه ویني،
درې خبرې دي. یو په داسې ځمکه باندې به وکړي چې هغه ځمکه د الله نه وي. دویم د الله درکړی شوی څه شی به پکې نه استعمالوي. دریم هغه ځای چې الله دې پکې نه ویني. هغه یعنې مطلب دی چې مې کوه. هغه ورته ویې مطلب دې دا دی چې ګناه مه کوه، ځکه چې داسې ځمکه کوم ځای کې ده چې هغه د الله نه وي چې زه ورته واوړم. داسې ځمکه کوم ځای کې دا زموږ ټولو دپاره نصیحت دی. داسې ځمکه کوم ځای کې ده چې زه هغې ته واوړم د ګناه دپاره ویې ښایه ماته نشته. او ټوله ځمکه د الله ده، ټوله ځمکه د الله ده. نو څومره بې وفایي ده د الله سره چې د هغه په ځمکه اوسېږي او د هغه سره دشمني کوي. لکه کله چې موږ کې داسې کوم سړی صاحب جیدای دي او پټي او ځمکه وي، نو کله داسې هم کېږي چې داسې غریب خلک یا کمزوري ځان سره په خپله کوټه کې اوسئ، هلته ورسره پراته اوسي. نو که چېرته معمولي خبره دا خوا دې خوا وکړه، نو دی ورته ډایرک دا وایي مړه وي زما په کوټه کې پروت او ما ته خبرې کوي. ډایرک ورته دا وایي که نه، دغه شان ورته وایي مړه وي زما په جیداد کې ناستې، زما په ځمکه ته ناستې، ته بدمایشي کوې، ته د خبرو شوې. او موږ د الله په ځمکه باندې ګرځو، د هغه په ځمکه باندې وخت تېرو او څومره نافرمانیانې کوو. دویمه وی په دې ګناه کې به نعمت داسې نه استعمال، داسې شی به نه استعمالوي چې الله یې درکړی. نو کوم شی دی چې الله نه دی درکړی؟ لکه اوس یو سړی ګناه کوي، خو لاس به پکې استعمالوي د الله درکړي، ښځه سترګې پکې استعمالوي، موبایل یې راغستی دی پای کې حرام څه ګوري، خو دا خو الله درکړي. ژبه استعمالوي، ژبه الله درکړې ده. خپې الله درکړي، مال الله درکړي. او داسې ځه شماره ما ته یو نعمت داسې وښایې، داسې شی وښایې چې هغه الله نه یې درکړی ځه. او دریم هغه کوم ځای دی چې الله یې نه ویني. وایي ته هغه ځای ته واوړه چې هلته دی الله نه ویني. نو کوم ځای دی چې الله پکې تا نه ویني؟ کوم ځای کې به تر الله نه پټ شي؟ او د رب العالمین د رحم او کرم ته وګوره. ګوره یعنې موږ د هغه په ځمکه اوسېږو، ګوره د هغه په ځمکه اوسېږو، د هغه د اسمان نه لاندې یو، د هغه رب نافرماني کوو، په هغه نافرمانۍ کې د هغه رب نعمتونه استعمالوو، او هغه هم ایني او هغه زمونږ اوري، او سره د دې بیا هم موږ له نعمتونه راکوي، بیا را باندې رحمتونه راوړي. او که چېرته زمونږ په دغه کې داسې وشي والله که پرېږدو. اوس ته ټیکهدار یې، یا ته د یو کمپنۍ مشر یې، ته د یو ادارې مشر یې، او ستا په اداره کې داسې کار دې کېږي چې هغه ته نه غواړې، پرېږدئ دغه خلک بیا در سره. ته به ورته ښه صفا ووایي چې تاسو دلته څه کوئ؟ تاسو خو هغه څه نه کوئ څه چې ته زه، نو کوئ دلته څه؟ تاسو خو ناشنا کار کوئ، راغلي دلته یې زما په کمپنۍ کې، زما په اداره کې، زما په ځي کې، زما د مشرتیا لاندې، او هغه څه کوئ څه چې نه غواړم ځئ. خو رب العالمین هغه رب دی او هغه مهربانه ذات دی چې سره د دې هر څه هغه بیا موږ له نعمتونه راکوي او رحمتونه راباندې راوړي. بیا موږ د خپل در نه شړي. نه انسانان خو سړی ډېر ژر وشړي، خو الله څوک نه شړي. بیا هم دعوت راکوي راشي راشي راشي. ګوره زه تاسو ته الله د رحم یو ناشنا خبره وکړم. خبره مخې ته راله سورة المائده کې الله سبحانه وتعالى د نصارو خبره کړې ده، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. یقینا کافران دي هغه خلک کوم چې دا ویلي چې الله د دریو دریم دی، الله د دریو دریم د عقیده د تثلیث. نصارو دا نه دي ویلي چې یو الله دی بیا ورسره دوه نور دي، وی الله د دې دریو دریم دی. هغوی الهه درې دي، یو عیسی علیه السلام دی، او دویم جبریل علیه السلام دی، او دریم الله دی. یا بعضوی وی دویم د عیسی علیه السلام مور ده، والعیاذ بالله. دریم الله دی. څومره لوی ظلم یې وکړو.
څومره لوی ظلم یې وکړو د الله په حق یې څنګه ډاکه ور واچول او رب العالمین چې دغه خبره کړې ده بیا مخکې وایي افلا یتوبون الی الله ویستغفرون دا خلک توبه نه وباسي دا خلک بخانه نه غواړي یعنې رب العالمین دوی لم د توبې دعوت ورکوي دغه کافرانو له چې هغوی دا ویلي چې الله د دریو دریم دی رب العالمین دوی لم د توبې دعوت ورکوي دوی ته م الله وایي بخانه وغواړئ داسې کریم او داسې مهربان رب دی داسې مهربان رب ځکه صحیح بخاري کې دا روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله یو کتاب ولیکو او هغه کتاب د الله سره دی د عرش په خوا کې ډېر ناشنا کتاب یې لیکلی دی الله یو کتاب ولیکو او هغه کتاب د الله سره دی د عرش په خوا کې او په هغه کتاب کې الله دا فیصله ولیکله فیصله یې ولیکله په هغه کتاب کې چې زما رحمت زما په غضب باندې زورور شوی دی د الله په هغه کتاب کې لیکلي دي چې زما مهرباني او شفقت زما د غضب او د غصې نه زیات دی رب العالمین داسې مهربانه باچا دی د دې نعمتونو شکر ادا کوي د دې به ګورې تپوس کېږي قصه تاسو به اورېدلي مې ابو هريره رضی الله عنه روایت دی وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عمر بن الخطاب رضی الله عنه پر دواړه راوتي د شپې یو ځای کې ناست نو اذ جاءهم النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی ما اجلسکما ها هنا تاسو څه کوئ دواړه دلته ناستې د شپې یو روایت کې راځي ما اخرجکما څه شی راویستي دا ټایم څه کوئ تاسو هغه وتې والذي بعثک بالحق اے د الله پیغمبره قسم دی زمونږ په هغه رب باندې چې تی رالیږلی ما اخرجنا من بیوتنا الا الجوع موږ لوږې راویستي وږي شوي او کور کې څه نه و د خوراک نو موږ وایي چې بهر ته به وځو چې یو ملګري خواله به ورشو چې ته به ورشو څه به وخورو خو یا رسول الله تاسو څه کوئ دا ټایم زمونږ خو راوتي د شپې خو تاسو دا ټایم څه کوئ دا خو ستاسو د آرام ټایم دی وی والذي بعثني بالحق زما دې په هغه رب باندې قسم وي چې زه یې رالیږلی ما اخرجني غیره زه هم دغه لوږې راویستی یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وږی شوی نو کور کې څه نه و نو زه هم دغه لوږې راویستی یم ځئ چې ځو نو درې ونه روان شو د یو انصاري کور ته ورلو دا قصه د ابو ایوب انصاري رضان سره هم راغلې ده چې دوی کله ورلو ورې وټکو ښځې اواز وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته این فلان فلانی چېرته تللی خاوند یې ورته یاد کړو هغې ورته ذهب یستعذب لنا ماء یا رسول الله خو تللی اوبه راوړي موږ له او پخی راغلی او سمه خوشحاله په دې کې چې ګوري نو هغه د کور هغه مالک د دې ښځې هغه خاوند راغی اوبه یې رااخیستې دي او را روان دی چې څنګه یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو او هغه اوبه یې کېښودې هغه لوښی یې کېښود او رامنډې کړې مرحبا مرحبا پخیر راغلی پخیر راغلی څه درانه مېلمانه وي نن راغلي دي او ځکه د ځمکې په دې مخ باندې درانه مېلمانه هغه دا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې میلمه دی او بیا ابو بکر او بیا عمر رضی الله عنهما نو پیغمبرانو کې غوره پیغمبر زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی بیا به پیغمبرانو پسې غوره انسان ابو بکر صدیق دی بیا په هغه پسې غوره انسان عمر بن خطاب دی او چې دا درېونه د چا میلمانه شي نو د څومره اوچت انسان دی نو هغه سم خوشحاله شو سم خوشحاله شو او په خیر راغلی او راځي دننه یې بوتلو نو د هغه وخته پورې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کینو نو بیا لاړ کجورې یې راوړې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کېښودې چې پکې مصروفه شي بیا چاړه راواخېسته څاروی یې حلالو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ایاک والحلوب هغه څاروی ګورې حلال نه کړي چې تاسو ترې پیس کوي تاسو ترې پیدا اخلئ هغه حلال نه کړي هغه ولې یو څاروی حلال کړو او بیا هغه غوښه مزېداره پخه کړه
او راوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کېښوده یخې اوبه مزېدارې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه وخوړه ابوبکر صدیق وخوړه عمر بن خطاب وخوړه یو روایت کې داسې هم راځي الله اکبر د هغوی ژوند داسې وګوره او زموږ د ناشکرۍ ته وګوره یو روایت کې داسې هم راځي چې ډوډۍ کې ترې لږه غوښه بنده کړه او صحابي له یې ورکړه دا ویسه فاطمې له یې ورکړه خپله لور یې ورته یاده کړه وایي د هغې هم سویمه ورځ ډوډۍ نه ده خوړلې د دې هلته ویسه او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته دا ووایي لتسألن عن هذا یوم القیامه د قیامت په ورځ به الله تاسو نه دې نعمتونو تپوس کوي د کور نه وایي وږي راووتی واپس به ورته ماړه ځئ دا هغه نعیم دی فهذا من النعیم دا نعمتونه دي او د دې نعمتونو به الله تپوس کوي نو چې د هغو نه د دغه نعمت په باره کې تپوس کېږي نو زما او تا سره څومره نعمتونه دي باچایي ژوند موږ تېرو خو بس دا انسان دی چې په ناشکرۍ باندې عادت شوی دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې موږ له د شکر د ویستو توفیق راکړي سورت په یو پیر ووایو ترجمې سره بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر غافل کړئ تاسو هرست ډېروالی حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو زیارتونه وکړو د قبرونو کلا هچرې دسې نه د پکار سوف تعلمون زرد چې پوهه به شئ تاسو ثم کلا سوف تعلمون بیا هچرې دسې نه د پکار زرد چې پوهه به شئ تاسو كلا لو تعلمون علم اليقين هچری دسی نه د پکار کچرته تاسو پوی دی په پوهه د یقین سره لترون الجحیم خامخا اینی به تاسو جهنم ثم لترونها عین اليقین بیا بخامخا اینی هغې لره په سترګو د یقین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا بخامخا تپوس کړی کیږي تاسو نه په هغه ورځ په باره د نعمتونو کې دې سره د تفسیر او ترجمې درس اختتام ته ورسېدو او اوس راځو خپل هغه سوالاتو او جواباتو له کوم چې په دې مبارک کتاب کی دی کم چې تاسو سره لاس کی دی اسئله مهمه فی حیات المسلم د مسلمان په ژوند کې اهم او ضروری سوالونه د مسلمان په ژوند کې قیمتي سوالونه په دغه سلسله کې منګه د لسو سوالونو جواب کړو د لسو سوالونو جواب اخرنی سوال داو چې آیا الله په سترګو باندې لیدی کیږي که نه یاد هم دی که نه اخرنی سوال داو اوس د هغې نه بعد یو لسم سوال دا راوړی دی چې د الله د نومونو او د صفاتو د پیژندو څه فایده ده د الله نومونه دي او د الله صفات دي نو که اوس یو کس موږ ته دا ووایي چې تاسو د الله د نومونه یې زده کوئ او د الله د صفات یې زده کوئ چې الله دا کوي او الله دا کوي نو سوال دا دی چې ولې دا سوال دی ولې ما فائده یعنی څه فایده ده زه به د الله نومونه وپېژنم د الله صفات به هم وپېژنم دا به معلوم کم دا به یاد کم خو ما ته به څه فایده میلاو شي نو د هغې جواب یې کړی دی وایي چې ان اول فرض فرضه الله على خلقه اولنی فرض
او اولنی خبره چې الله په خپل مخلوق باندې لازم کړې ده هغه د الله پیژندل دي. د ټولو نه اولنی خبره چې کومه په موږ باندې لازم ده هغه څه ده؟ د الله پیژندل دي. وی الله چې دی وپیژندو نو بندگی به په صحیح طریقې سره وکړي. الله چې دی وپیژندو نو بندگی به په صحیح طریقې سره وکړي. که موږ د دې جواب داسې وکړو چې یو سړی وایي الله د الله نومونه او صفات ولې یادوو، نو اولنی جواب دا دی چې دا د الله په امر باندې عمل کول دي. ځکه چې موږ ته الله ویلی دي چې ما وپیژنې، نو دا د الله په امر باندې عمل کول دي. ولې ته لکه ته د الله نومونه او صفات ولې یادې، ولې زده کې؟ الله راته ویلي، او چې الله راته ویلي دي نو بیا خو عبادت دی. الله دا کار خوښوي او هر هغه شی چې الله یې خوښوي چې دا بندګان یې وکړي دا عبادت دی. دویم چې کوم دلته تاسو ذکر کړی دی چې موږ د الله نومونه او صفات د دې دپاره زده کوو چې په صحیح طریقې سره د الله بندګي وکړو، په صحیح طریقې سره د الله بندګي وکړو، د الله نه ویریږو، الله وپیژنو. او څومره چې یو سړی خپل رب پیژني نو دومره یې قدر کوي او دومره تیریږي او دومره بندگی په ښه طریقې سره کوي. اوس دا ټول خلک الله یو شان پیژني؟ نه، فرق دی. قرآن کې ګوره الله څه وایي؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله په بندگانو کې چې د الله نه زیات څوک یریږي نو هغه څوک دي؟ هغه علما دي. دا ټول نه زیات یریږي د الله نه. سوال دا دی ولې علما د دې نورو بندگانو د الله نه زیات د علما د الله نه یریږي؟ وجه دا دی چې د علما خپل رب ډېر پیژني. نو چې څومره ته خپل رب پیژني دومره به ته یریږي، دومره به قدر کې، دومره به بندگی کې. و دې ځکه وایي الله وایي چې فاعلم انه لا اله الا الله، پوه شه په دې باندې چې د عبادت حقدار نشته مګر یو الله. دا قرآن کې الله دا خبره کړې ده. یعنی ځان پوهه کوي په دې باندې چې ستاسو رب څوک دی، په دې خبره باندې ځان پوهه کوي، الله وپېژنئ. نو بیا هسې د مثال دپاره دا وایي چې موږ ته پته ولګي چې د الله رحمت پراخه دی نو زموږ به د الله نه څه پیدا شي؟ امیدونه به هم پیدا شي. خو دا امید به زموږ د الله نه هله پیدا کېږي چې کله موږ ته پته ولګي چې د الله رحمت څه دی؟ فراخه دی. چې څو پورې تا د الله رحمت نه یې پېژندلی ستا د الله نه امید نه پیدا کېږي. ډېر ښکلې خبره یې کړې ده. یعنی چې کله موږ ته د الله د رحمت ته فراختیا پته ولګېده چې رب العالمین هغه ذات دی چې هغه رحمان دی، رحیم دی، د نومونه دي او صفات دي، د رحمت صفت دی او دومره مهرباني ده او دومره شفقت دی، نو زموږ به د الله نه څه پیدا شي؟ امیدونه به هم پیدا شي. بیا وایي او وایي چې کله د الله په باره کې درته پته ولګېده چې الله سخت عذابونه هم ورکوي نو بیا به د الله نه به یره هم پیدا شي. چې کله ته خپل رب وپېژنې چې دا رب چې رانیوو کي او څوک راونیسي نو ډېر سخت یې رانیسي، ډېر سخت عذابونه الله ورکوي، نو بیا به د خپل رب نه څه شي؟ وبه یېرېږي. او وایي چې کله تا ته پته ولګېده چې دا څه چې دي دا خالص د الله د طرف نه دي، دا څه چې دي د خالص الله د طرف نه دي، نو بیا به د خپل رب شکر ادا کوي. مثالونه راوړي خو ډېر ښکلې خبره یې کړې ده. و تا خپل رب وپېژندو د هغه رحمت دې وپېژندو نو فایده سره ووته، امید دې وساتو. خپل رب دې وپېژندو یاره چې خو ډېر سخت سخت عذابونه ورکوي، فایده سره ووته، ویرېدې. پته درته ولګي د خپل رب دې وپېژندو چې دا څه چې دي دا دغه د طرف نه دي، فایده سره ووته، شکر دې ادا کړو. دا فایده د الله د نعمتونو د الله د عفوا د الله د
صفتونو او د الله د نومونو د پیژندو دا فایده ده. بیا دا وایي او د الله بندگی کول د الله په نومونو او په صفتونو سره د هغې معنی دا ده چې په دې باندې ځان پوه کول، د الله په نومونو باندې ځان پوه کول، د الله په صفاتو باندې ځان پوه کول، د کومه معنی چې د هغې مراد ده حقیقي معنی چې کومه ده په هغې باندې ځان پوه کول او په هغې عمل کول چې څه فایده ترې راوځي په هغې عمل کول. بیا دا ویلي دی فایده ذکر کړې ده وی بعض د الله نومونه او صفات داسې دي، بعض د الله نومونه او صفات داسې دي چې دا د بنده سره هم ښایسته ښکاري. فمن اسماء الله وصفاته ما يحمد العبد على اتصاف به. بعض د الله صفات داسې دي چې بندې په ځان کې راولي نو بنده پې څه ښکاري؟ ښه پې ښکاري، بنده پې صفت کیدی شي. مثال یې څه ورکړی؟ کالعلم والرحمه والعدل. اوس د الله صفت دی او نوم هم دی علیم، الله سره صفت دی، الله سره علم دی، نو انسان پورې هم علم څه کوي؟ خون کوي. الله رحیم دی، د رحمت صفت دی او رحیم نوم دی، رحمان نوم دی، نو بنده پورې هم د رحمت تا صفت خون کوي، شفقت او د مهربانۍ دی. الله عدل والا دی نو بندگانو پورې هم عدل خون کوي. دویم قسم هغه دی، ګوره دویم قسم نومونه او صفات هغه دي چې هغه بنده پورې نه ښایي، بنده سره نه دي مناسب، بنده سره نه دي مناسب. لکه الوهیت صفت شو، الوهیت دا صفت د چا صفت دی؟ او د الله صفت دی. یا تکبر شو، د الله یو نوم دی المتکبر، تکبر کوونکی. آیا انسان هم په ځان کې تکبر راولي؟ نه. بعض صفات هغه دي چې هغه د انسان سره نه ښایي، انسان سره مناسب نه دي. اوس د تجبر صفت شو چې الله جبار دی، قهار دی، دا په انسان پورې مزه نه کوي خو په الله پورې خون کوي. الله سره د الوهیت صفت، الله سره د تکبر صفت، د تجبر قهار دی، جبار دی، نو دا الله پورې ښایي. هغه ذات دي چې چا پورې دا ښایي، خو ما تا سره خو تکبر او دا قسمه خبرې خو نه دي مناسب کړه. وی بیا وایي چې وللعبد صفات، او وی د بنده خپل صفات دي چې هغه بیا په دې بنده پورې صرف خوند کوي. لکه صفت د عبودیت، د بندګۍ صفت، دا په دې بنده پورې خوند کوي. او د الله په مخ کې ځان ذلیله کول او د الله په مخ کې خپل حاجتونه بیانول، د الله نه سوالونه کول، دا په بنده پورې څه ښکاري؟ په بنده پورې خوند کوي. خو رب دپاره دا صفات نشته. بعض صفات صرف په بندګانو پورې ښه ښکاري، خو د رب دپاره دغه صفات بیا نشته. لکه اوس موږ به داسې ووایو بعض صفات داسې دي چې بندګانو کې د کمال دي، الله دپاره نقصان دی. لکه اوس بچي پیدا کېده، دا د بندګانو دپاره کمال دی که نقصان دی؟ کمال دی، خو د الله دپاره څه دی؟ نقص دی، نقصان دی. نو الله پاک دی د هغې نه. زموږ دپاره خوب کول کمال دی که نقصان دی؟ کمال دی، خو د الله دپاره څه دی؟ نقصان دی. او الله پاک دی د هر نقصان او د هر عیب نه. الله دپاره د تکبر صفت دی، کمال دی که نقصان دی؟ کمال دی. او د انسان دپاره څه دی؟ انسان دپاره نقصان دی. نو دی تاسو ته یو فایدې ذکر کړه. نو موږ به داسې تقسیم کړو چې د الله نومونه او صفات بعض هغه دي چې هغه شریک دي او الله یې خوښوي چې په بندګانو کې راشي، لکه رحمت، عدل، علم او نور هم داسې دي. بعض صفات او نومونه هغه دي چې هغه خاص دي چا پورې؟ په الله پورې، بندګانو سره نه ښایي، هغې نه بندګان ځان لرې ساتي. بعض صفات هغه دي چې هغه صرف د بندګانو دپاره دي، د الله دپاره هغه نه دي مناسب او نه به د الله دپاره ثابتې. دی فایده ذکر کړې ده او په دې طریقې سره دا تقسیم شو.
په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې 12 نمبر سوال نه به شروع کوو چې د الله نومونه کم یو دي د الله ښایسته نومونه کم یو دي نو 12 نمبر سوال نه به انشاءالله پر روان درس کې شروع کوو الله دې موږ پوهه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول د دنیا د هرس نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې موږ په دې مبارک ذکر را جمع کړي وو نو دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چیني الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله